نن یک شنبه ده غویی سور 28 نیټه ده. دا شمشاد دی او تاسې د 7 بجو خبري ټولګه ګورئ. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. جنرال دوستم پکې مارشال شو. له 4 میاشتني جنجال وروسته عبدالله او غني د ګډ حکومت په جوړښت سلا شو. د زندانیانو خوشي کېدو ته په تمه دي. امریکا او طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په نیټه خبرې کړي. طالب بندیانو د خلاصون په موده کې دغه موده کې به طالبان تشدد راکموي او بین الافغاني خبرې به شروع کیږي. ننګرهار ته د ولسمشر لومړي مرستیال سفر. امرالله صالح یو ځل بیا طالبان ملامت کړي چې د سولې پر ځای جګړه باندې تمرکز لري. او د خلکو په ذهنونو کې ګنګوسې او وسوسې جوړې کړي چې دا زموږ کار نه و، په دې کې زموږ لاس نه و، داعش و، دا نه و، هغه و. په څرنګوالي کار کیږي. اسرائیلو کې د چین د سفیر مړی د هغه له اپارتمان موندل شوی دی. ښه راغلاست او اوس هم پوره خبرونه. له اوږدو جنجالونو وروسته بالاخره د ولسمشر غني او مخکني اجرایه رئیس عبدالله ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه. د هوکړې له مخې به عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا مشر وي او د والیانو او ځینو ادارو لپاره د مشرانو د ګمارنې ترڅنګ به کابینه کې نیمه برخه ولري. هوکړه کې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه او د دولت عالي شورا غړیتوب هم منل شوی دی. دا پریکړه خواله رسنیو کې غبرګونونه لري، خو د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي چې د خلکو په رایو معامله نه ده شوې. د ولسمشریزو ټاکنو له نهایي پایلو وروسته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غني د ټاکنو ګټونکی اعلان کړ او ټاکنیزه وثیقه یې ورکړه. د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله ځان د ټاکنو ګټونکی اعلان کړ او ولسمشر غني سره یې په یو وخت د لوړې مراسم ترسره کړل. د زلمي خلیلزاد سربیره مخکني ولسمشر حامد کرزي، جهادي مشر استاد سیاف او کریم خلیلي د ارګ او اجرایه ریاست ترمنځ جوړجاړي لپاره میاشتې منځګړي وو او بالاخره ولسمشر غني او عبدالله هوکړه وکړه. هوکړه کې واکونه او صلاحیتونه واضح شوي دي. د وزارتونو په شمول د کابینې معرفي کې 50% برخه د ولسمشر د فرمان له مخې ستر جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ اعزازي رتبه او د دولت عالي شورا غړیتوب. د دواړو لورو د توافق په اساس د ولایتونو والیانو معرفي. نوماندان به د قانوني شرایطو او ظرفیت له مخې ټاکل کیږي. د اشخاصو تغییر، تبدیل او عزل به د دلایلو له مخې د ولسمشر له لوري ترسره کیږي. د حکومت قاعده به لوی سي، خو زعامت به یو وي. د ناز او نخره او نزاکت دوره پای ته ورسېده، خلاص یو ولسمشر به وي، یو لومړی مرستیال به وي، یو دوهم مرستیال به وي او ټول کابینه یو مقام ته به راټول وي. دا ثبت هم وکړئ ولې که څه هم د کابینې په معرفي کولو کې برخه په منځ نیمه ده، خو د دواړو لورو واکونه او صلاحیتونه کم او زیات دي. د سولې چارو رهبري، د ملي مصالحې عالي شورا غونډو رهبري، د ملي مصالحې عالي شورا د مقاماتو او د شورا د اجرایوي کارمندانو معرفي کول او مقررول. د هوکړې لاسلیک سره سم یو شمېر خلکو د واک ویش باندې نیوکې کړي او اندېښنه یې ښودلې چې د تیر 15 کلن حکومت تجربې به تکرار شي، خو ځینو یې هرکلی کړی دی چې دغه هوکړه به شته جنجالونه پای ته ورسوي او د سولې خبرو پیل ته به افغانان ورنږدې کړي. ولسمشر غني او عبدالله په ښکاره د منځګړو له لورې شوې هوکړه باندې خوښي ښودلې او دا هوکړه د افغانستان او په ځانګړي ډول د سولې پروسې لپاره مهمه یاده کړې. ولسمشر غني ویلي په یو غږ او یو فکر کولی شي په اسانۍ سولې ته ورسیږي او عبدالله به دې برخه کې ورسره دروند بار کم کړي. عبدالله د هوکړې لاسلیک مراسمو کې وویل چې بې ثباتي د افغانستان په ګټه نه ده او د سولې لپاره قربانۍ ته چمتو دی. حامد کرزي بیا په خپلو خبرو کې د سولې پروسې افغاني کولو باندې ټینګار کړی. وروسته له ډیرو جنجالونو بالاخره ولسمشر غني او عبدالله د واک پر سر سیاسي هوکړې ته ورسېدل. د دواړو ترمنځ سیاسي رهبرانو د جوړې هڅې وکړې او نن یې هوکړه لاسلیک کړه. ولسمشر غني وایي هیله لري عبدالله به د ملي مصالحې عالي شورا ښه رهبري او دا دروند مسؤلیت به مدیریت کړي.
ولسمشر له سیاسي رهبرانو هم مننه وکړه چې د سیاسي بحران حل کې ریښتینې هلې ځلې وکړي. صلح گم شده افغان هاست و اجماع ملی بالای صلح به خاطر بقای افغانستان مهم و حیاتی می باشد. در روزهایی که پیش رو داریم امید است که با وحدت، با همکاری، با فکر منسجم بتانیم اول زمینه آتش بس و باز یک صلح دوامدار و پایدار انشالله تعالی به دست بیاریم. ولسمشر هیله څرګنده کړه چې ټولې خواوې ورباند او سولې ته ورسیږي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله له اوسني نظام ملاتړ ترڅنګ ویل امنیتي ځواکونو د نظام بقا لپاره قربانۍ ورکړي او باید قدردانۍ وشي. عبدالله وی بې ثباتي د افغانستان په ګټه نه وه او اوس تمه ده چې هوکړه عملي او سولې ته ورسیږو. عبدالله ویل د سولې لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار دی. وعده کرده بودیم که به خاطر صلح حاضر به هر نوع قربانی هستیم. خود وقف میکنم، اما این همکاری همه بزرگانی را که در اینجا حضور دارند و مردم افغانستان و دست به دست هم دادن همه را نیاز داره. یک شخص یا یک جمع ولو القدر منسجم هم کار کنن نمیتونن که، چون مسئله بسیار مسئله پیچیده است، اما بدون شکی نیست، بدون شک من شک ندارم که مردم افغانستان صاحبان اصلی ای سرزمین هستند. لدې سره پخوانی ولسمشر حامد کرزي د هوکړې په تطبیق ټینګار وکړ او له حکومت او طالبانو یې وغوښتل چې سولې ته د رسیدو لپاره سمدستي اقدام وکړي. حامد کرزي وایي تر ټولو مهمه دا ده چې له طالبانو سره د سولې پروسه افغاني شي. میخواهیم هر چی زودتر کشور ما امن شود. امیدوار هستیم که نه از جانب حکومت افغانستان نه از جانب تحریک اسلامی طالبان یک فیر دیگه هم در این خاک نشود. یو فیر هم بیا په دې خاور کې ونسي او ژر تر ژره د سولې کوشش شروع سي او هیات ولاړ سي او د سولې مذاکرات شروع کړي. هیله مو دا ده چې دواړه جانب حکومت او طالبان سولې ته دقیقه بعد نه همدغه ثانیه همدغه لمحه اعلان وکړي او دا کوششونه د افغانستان د ښېګڼې او د خیر دپاره شروع سي. هیله مو دا هم ده چې د سولې کوششونه افغاني سي. ډیر باور دا کېده که ولسمشر غني او عبدالله سره توافق ته ونه رسیږي د سولې پروسه به لا ځنډنۍ او د بین الافغاني خبرو پر وړاندې به پراته خنډونه لا زیات شي. اوس غوښتنې دا دي چې حکومت او سیاسي رهبران د لاس یو او په ګډه د سولې لپاره صادقانه هلې ځلې وکړي او شل کلن جنګ ته د خاتمه ورکړي. طالبان وایي که د بندیانو په خلاصون کې چټک پرمختګ وشي نو د بین الافغاني خبرو د پیل نیټه به معلومه شي. طالبانو او امریکا د بین الافغاني خبرو په نوې نیټه خبرې کړي. ټاکل شوي وه چې لومړی ځل بین الافغاني خبرې 2 میاشتې وړاندې پیل شوې وې، خو د بندیانو په خلاصون کې ځنډ دا موضوع وځنډوله. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې له مخې بین الافغاني خبرې پیل په خپل وخت ونه شو چې دې مسله کې خنډ د نویو ستونزو لامل شو. خبرې باید 2 میاشتې وړاندې مشروط پر دې پیل شوې وای چې دواړو لورو باید 6,000 بندیان آزاد کړي وای. امریکایانو او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د بیا پیل لپاره د نیټې په تړاو خبرې شوې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین شمشاد ته ویل ترڅو چې د بندیانو په خلاصون کې چټک پرمختګ ونه شي د بلې نیټې ټاکنه ممکنه خبره نه ده. د بین الافغاني مذاکراتو د پیل د نیټې په تعین کې لوی خنډ زموږ د بندیانو نه خلاصون دی. که د بندیانو په خلاصون کې چټک پرمختګ وشي نو د بین الافغاني مذاکراتو د پیل نیټه به هم ژر تعین شي. با خبر ادرسونه وایي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د بندیانو په خلاصون هم خبرې شوي. امریکا له مخکني شمېر د کمو هغو د خلاصون خبره کړې ده. همدا ډول د طالب بندیانو د خلاصون په موده کې دغه موده کې به طالبان تشدد راکموي او بین الافغاني خبرې به شروع کیږي. کله چې بین الافغاني خبرې پیل شي د څو هفتو په موده کې به نور بندیان هم د دواړو طرفونو نه خوشي کیږي. البته طالبانو په دغه طرحه باندې تر اوسه بحث کړی ده خو یو مثبت جواب ته لا نه دی رسېدلی. د بندیانو نه خلاصون د پروسې د ځنډېدو اصلي لامل بلل کیږي، خو تمه شته چې د بندیانو په خلاصون او د خبرو په پیل هوکړه وشي. دې ته خو ضرورت خامخا شته چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره به یو نوې نیټه یو نوې طریقه معلومیږي
نو زه فکر کوم چې طالبان او خلیلزاد تر یو اندازې په خبرو کې دي، نو چې دا به څه وخت کېږي او څه وخت به دا خبره فاینل کېږي. د سولې خبرې اوس ظاهرا جګړو زیانمنې کړي او دواړو لورو د جګړو اعلان کړی او هر لوری د خبرو د پیل لپاره خپل شرایط لري. حکومت اوربند او طالبان د خپلو 15,000 بندیانو خلاصون غواړي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبانو د ISI تر نظارت لاندې له کفر سره جګړه درولې خو افغان وژنې ته یې دوام ورکړی. صالح وایي له 2 کالو یې طالبانو ته د سولې وړاندیزونه کړي خو تر اوسه یې له جګړو لاس نه دی اخیستی. د ولسمشر مرستیال وایي هغوی چې د کابل او ننګرهار وروستي بریدونه په یو او بل ورړی خلک تیرباسي او موږ خپل دښمن پیژنو. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د یکشنبې سهار ننګرهار ته د وروستۍ پیښې وژل شوو فاتحې په موخه تللی و چې لومړی د غازي امان الله خان پر مزار د ګلو ګېډۍ ایښي. امرالله صالح وایي خیوه کې پر جنازې برید طالبانو کړی او که څوک یې پر نورو ډلو اچوي خلک تیر باسي. هغه وایي داعش او طالب له یوه ځایه سرچینه اخلي او هیڅ توپیر نه لري. دا شیطان صفته دښمن چې موږ او تاسو لرو کله چې دوی دغسې غټ او ستر جنایت ترسره کوي بیا غواړي چې د محلي نزاکتونو څخه کار واخلي، ناوړه ګټه واخلي او د خلکو په ذهنونو کې ګنګوسې او وسوسې جوړې کړي چې دا زموږ کار نه و، په دې کې زموږ لاس نه و، داعش و، دغه و، هغه و. دا موږ نه منو، نه یې تاسو منئ، نه یې موږ منو. هغه وایي د وروستیو بریدونو په اړه چې بهرنیان کومې څرګندونې کوي چې ګوندې دا بریدونه طالب نه بلکې داعش کړي نو ساده فکر یې کړی. مخکې له دې چې زه راسم ننګرهار ته ما د 2 داعشي مشرانو اعترافونه ولوستل چې یو یې اسلام فاروقي ده چې د دوی په اصطلاح د ولایت خراسان مشر و او بل یو بل سړی د ابو عمر په نومه نیول شوی ده چې ځان د سویلي اسیا د داعش مشر معرفي کوي. که یې تاسو د دغه 2 کسانو چې د داعش ډلې مشران دي دا اعترافونه ولولئ هیڅ تاسو ته سوال نه پاتې کېږي چې طالب څوک ده، داعش څوک ده او دوی بیا په کوم ویاله یو سره یو ځای کېږي او د یو ویالې څخه وبایي. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي حکومت له تیرو 2 کالو راهیسې طالبانو ته د سولې وړاندیزونه کړي خو په خبره یې دې ډلې لا هم د بهرنیانو په لارښوونه جګړو ته دوام ورکړی. امرالله صالح دغه راز طالبان مخاطب کړل چې ګوندې د ISI تر نظارت لاندې له کفر سره جګړه ودروله خو افغان وژنې ته یې لا زور ورکړی. که یې ستا غوښتنه د بهرنۍ ځواکونو وتلو دا خو تا ته ننګ دي، شرم دي، د خجالتي ځای ده چې ته هغه سره کښېنې بیا چای څښې، بیا خندا کوې، بیا مسکا کوې، بیا کلچه خورې، بیا په ډېر ویاړ د ISI تر نظارت لاندې لاسلیک کوې چې زه کفر سره کوم غرض نه لرم، افغان وژنو ته ادامه ورکړم. دا کوم میران، دا کوم افغانیت چې ته په هغه باندې ویاړ. د ولسمشر لومړی مرستیال دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تازه امریکایي چارواکو ویلي چې راتلونکي پسرلي پورې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. امریکا له طالبانو سره د هوکړې په لاسلیک کولو سره د خپلو ځواکونو خوندي کولو اراده لرله چې په دې کار کې بریالي شوي او جګړه یې یو طرفه کړې. اوس ټوله تمه طالبانو ته ده چې جګړه بس او سوله وکړي. د امریکا او طالبانو هوکړه د بهرنیو د خوندیتوب تړون دی. په دې اړه باور کیږي چې دا هوکړه د افغان حکومت او افغانانو په زیان خو د جګړې د اصلي لورو ګټې پکې خوندي دي. له دې سره بل باور دا دی چې د امریکا او طالبانو له تړون وروسته د طالبانو په جګړه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دا اندېښنه له هغې وروسته څرګندېږي چې زلمي خلیلزاد په ټویټر کې وروستیو بریدونو کې د افغان حکومت د ادعا خلاف د طالبانو ملاتړ وکړ. د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې له تړون وروسته هغه ګام چې باید د سولې د خبرو لپاره اخیستل شوی وای د جګړې بس او د خبرو پیل و، خو اوس دا ګام د جګړې لپاره پورته شوی دی. کابل او ننګرهار کې وروستیو بریدونو د سولې لپاره نسبي جوړه شوې فضا سپوتاژ کړه، خو خلیلزاد په ښکاره افغان حکومت ملامت کړ چې پر طالبانو یې د بریدونو مسؤلیت اچولی.
اوس امریکایي رسنیو خلیلزاد ملامت کړی چې د هوکړې د ساتلو لپاره د طالبانو له دریځه ملاتړ کوي. خلیلزاد د طالبانو سپینولو ته ملا تړلې ده. د دوی ملاتړ کوي او هڅه کوي د خپلې هوکړې د ساتلو لپاره د طالبانو پر بریدونو او خونړیو حملو سترګې پټې کړي. طالبان د هوکړې او توافق مخینه نه لري، نو له همدې امله ښایي پر توافقاتو عمل ونه کړي او خپلو جګړو ته ادامه ورکړي. نو په ټوله کې ویلی سو چې د دې تړون پیغام د ګاونډي هیوادونو او د نورو هیوادونو کغه متحده ایالاتونو یو نور غربي هیوادونو دغه ګټې خوندي کول دي او ښایي داسې چې هڅه دا روانه ده چې په افغانستان کې بهرني ګټې خوندي سي او دغسې یو سیاسي ساختار رامنځته سي چې په هغه کې د ګاونډي هیوادونو په شمول د متحده ایالاتونو او نور غربي هیوادونو ګټې په پام کې ونیول سي، نه د افغانانو. خو بل باور بیا دا ده چې له هوکړې وروسته د طالبانو په جګړه کې د پام وړ بدلون راغلی. د لویو بریدونو مخه نیول سوې چې تیرو 2 کلونو په پرتله جګړه کمه ښیي. خو که د جګړې کوم ګراف چې موږ اوس لرو دا د تیر کال د امدې فصل سره چې د جګړې فصل بلل کیږي د سره موږ مقایسه کو په ډیره پیمانه بریدونه کم دي. اصلا که زه وایم دا د پرتلې وړ نه دي د تیر کال او د وړم کال له بریدونو سره چې په همدې فصل کې کېدل. امریکا او طالبان د هوکړې له مخې اوربند کړی، خو د افغان حکومت او طالبان ترمنځ نه اوربند وشو او نه د سولې خبرې پیل شوې. د ولسمشر په امر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه 2 میاشتې دفاعي حالت کې وو، خو بیا هم طالبان جګړه بس نه کړه او له 2 میاشتو ځنډ وروسته افغان حکومت هم د جګړې د بیا پیل اعلان وکړ. د پکتیا یو شمېر دیني عالمانو د جګړې پر خکې لخوا غږ وکړ چې د کوچني اختر د رارسېدو له کبله عمومي اوربند وکړي. دیني عالمان په روژې میاشت کې د وروستیو خونړیو بریدونو د غندنې ترڅنګ وایي ښکې لوري دې پر ولس زړه وسوځوي او د جګړې پر ځای دې د اوربند او سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړي. دوی همداراز وایي له بهرنیو ځواکونو سره جګړه درېدلې، خو د افغانانو ترمنځ لا د سولې هوکړه نه ده شوې او هره ورځ دواړه لوري او ملکي وګړي قرباني ورکوي. د پکتیا دغه شمیر دینی عالمانو له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د کوچني اختر را رسیدو له کبله د عمومي اوربند وکړي. دینی عالمانو هیواد کې وروستي خونړي بریدونه وغندل او د جګړې له ښکېلو غاړو یې غوښتنه دا وه چې پر ولس زړه وسوځوي او د جګړې پر ځای د اوربند او د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړي. موږ د پکتیا ولایت علما کرام له دولت او طالبانو څخه د رمضان مبارک او همدارنګه د کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت د تلپاتې او یا موقت اوربند غوښتنه کوم. د اوربند ضرورت ته چې د افغانستان دولت او طالبان په خپل مابین کې یو داسې اوربند باندې توافق باید وکوي. د پکتیا دینی عالمان همداراز وایي چې بهرنیو ځواکونو سره د جګړې د ودرېدو تړون شوی، خو د افغانانو ترمنځ لا دا ډول تړون نشته او هره ورځ دواړه لوري او ملکي وګړي قرباني ورکوي. دوی وایي چې د جګړې له کبله د هیواد هیڅ سیمه خوندي نه ده او ټول هغه خنډونه دي له منځه یوړل شي چې له کبله یې بین الافغاني مذاکرات ځنډېږي. افغانستان څخه د خارجي قواو د وتلو لپاره وخت ټاکل شوی. اوس جنگ د افغانانو ترمنځ جریان لري. نور د مظلوم او کړېدلی ولس تر هر څه د مخه یو باوري اوربند ته اړتیا لري. په جنازو کې بریدونه کیږي، بیا په جماعتونو کې کیږي، بیا په بازارونو کې کیږي. هر لحاظ سره به خلک خدا بدبختی ټول د جنگ سره راغلي دي. که الله تبارک وتعالی د سولې فضا راوستي بیا به دا هر څه الله سم کړي. د کرونا وایروس د مخنیوي او د روژې میاشتې په درناوي په کور دننه او بهر له طالبانو د تاوتریخوالي کمیدو غوښتنه شوې، خو دغه ډله وایي چې حکومت سره اوربند ته چمتو نه ده او هوکړې ته تر رسېدو جګړې ته دوام ورکوي. حکمت نیازی، شمشاد تلویزیون، پکتیا. د ولسمشر لومړی مرستیال ملا صالح وایي د ننګرهار خیوي ولسوالۍ کې د جنازې مراسمو کې ځانمرګي برید په جدي او هر اړخیز ډول څیړل کیږي. د ولسمشر مرستیال ننګرهار ته تللی او د تېرې سې شنبې ورځې د برید له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودلې ده. صالح وایي د ولس د غوښتنې سره سم به تر هغې وخت څیړنې ادامه ولري چې د ولس قناعت حاصل شي.
د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح چې د ملي شورا غړو یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو یې ملتیا کوله د یکشنبې په ورځ جلال آباد کې په کوز کونړ ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو د ځانمرګي برید د قربانیانو د کورنیو غړو سره د خواخوږۍ په غونډه کې ګډون وکړ. هغه ویل حکومت په ټول توان دغه خونړۍ پیښه څیړي او تر هغې چې ولسي قناعت نه وي پیدا شوی دوی به شاته نه شي. دولت ته وخت ورکړي چې موږ خپل تحقیقات سرته ورسوو. په دغه اساسو شیبو کې تاسو باید یو د بل په ګوته او نښه ونه کړي، موږ ته فرصت ورکړي چې دا تحقیقات ترسره شي. د ننګرهار والي ورغلي پلاوي ته د معلوماتو وړاندې کولو پر مهال ویل چې په دې ولایت کې ځینې کړۍ د تخریب هڅه کوي خو دوی مخه نیولې ده. ډېرې محدودې حلقې دي چې هغه تخریب کوي. نو تخریب دپاره ډېر قوتونه هم نه وي پکار، خو په هر صورت باندې زمونږ اداره ستاسې په حمایت باندې دې ته متوجه ده چې دښمن ټولې دسیسې شنډې شي او خپل د خاورې نه، د خپل وطن نه، د خپل ناموس نه، د خپلو خلکو نه دفاع وکړو. دا زموږ مشروع حق دی. د کوز کونړ د پیښې قربانیانو د کورنیو غړو هم د قضیې پر ژورې څېړنې ټینګار درلود. که لږ مخکې لاړ شم نو بد به تاسو ته ښکاره نه شم، والله که یزید باندې داسې کار شوی چې ما باندې په خیوه کې شوی او د حکومت په موجودیت کې. ګوره یوه خبره کوم، بیا نور وروسته والي صاحب هم ناست دی، ستاسې خاصه ایله د عدالت د پوښتنې او د خیوې دغه ولس چې دلته ناست دی هغوی غرض کوي ما داسې مې وکړم. څوک هم نشي کولی چې یو باصلاحیته هیات زمونږ د تسلي دپاره مونږ ګوره زما زوی ګوره عدي مونږ ګوره دې خاورې ته ډېر خدمت کړی او چا نه موږ اوس نه دی اخیستی. د ولسمشر لومړي مرستیال ولسونو سره د بیلابیلو ناستو ترڅنګ د غازي امان الله خان له مزاره هم لیدنه وکړه او د هغه په قبر د درناوي او عقیدت د ګلو ګېډۍ کېښودې. هغه ویل د غازي امان الله خان ناتمام فصل د پوره کېدو لپاره به کار کوي. شکیل احمد سید، شمشاد راډیو ټلویزیون، ننګرهار. د کابل ښار په ګډون یو شمېر سترو ښارونو کې هدفي وژنې زیاتې شوي. له کورنیو چارو وزارت غوښتنه ده چې ښارونو کې د هدفي وژنو او انسان تښتونو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي څو ښاریان ځان ډاډمن احساس کړي. کورنیو چارو وزارت بیا د هدفي وژنو په تړاو کابل ښار کې د ځینو تورنو کسانو د نیولو خبر ورکړی. هدفي وژنې د جنایتونو هغه برخه چې عاملین یې نه دي معلوم، خو د پلازمینې کابل په ګډون ځینو سترو ښارونو کې دغه لړۍ روانه ده او خلک یې رواني اړخ باندې سخت وهلي دي. د دغو وژنو تازه بیلګې د کابل ښار په احمدشاه بابا مینه کې د ملي اردو 2 تنو سرتیرو ترور دی چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو له لوري ووژل شول. په دغه برخه کې امنیتي مسؤلین ملامت بلل کیږي. په اواخرو کې په ښارونو کې ولایاتو کې جنایي جرمونه او خاصتا هدفي وژنې زیاتې شوي دي. دا د افغانستان خلکو دپاره ډېر د تشویش وړ ځای ده. موږ هیلهمن یو چې حکومت خپل مکلفتونه د خلکو د سر او مال د ساتنې په خاطر باید په درست شکل ادا کړي. کورنیو چارو وزارت بیا وایي په دې برخه کې جدي پلټنې روانې دي او هغه کسان به آرام پرېنږدي چې هدفي وژنو کې لاس لري. تیره اونۍ په کابل کې د هغو کسانو چې دوی په هدفي وژنو کې لاس درلود 15 تنه یې ونیول سول او د هدفي وژونکو د نیولو او د دوی د وژلو لړۍ دوام لري. له بل لوري بیا کورنیو چارو وزارت په ټولو ښارونو کې د موټر سایکلونو پر ګرځولو بندیز لګولی چې په خبره یې ټول جنایي جرمونه او هدفي وژنې د همدې موټر سایکلونو په وسیله کیږي. د کرونا ویروس له خپرېدو سره یو ځای د کابل ښاریانو قرنطین مات کړی او عادي ژوند ته راګرځېدلي دي. لا هم د ښار ځینو برخو کې موټرو ته اجازه نشته خو خلک پلي کولی شي هر کله او هر ځای وګرځي. کورنیو چارو وزارت وایي پولیس له ترهګرو او جنایي مجرمینو سره مبارزه باندې بوخت دي او دا د خلکو مسؤلیت دی چې قرنطین مراعات کړي. دغه سلګونه موټر ولاړ دي چې ښار ته دننه شي خو د پولیسو له لوري اجازه نه ورکول کیږي چې ښار ته داخل شي. ډیری ښاریان له خپلو کورونو تر ښاره پورې پلی تګ کوي او وایي چې د ځینو ستونزو او د اړتیاو له مخې ښار ته راوتلي دي خو په ښار کې حالت د مخکیني په څیر عادي دی او خلک د اختر لپاره خوراکي توکې او جامې رانیسي. دې ته موږ کرنټین نه وایو،
که کرنټین وي نو لکه څنګه چې ترکیه کې مراعات کېږي، پاکستان کې مراعات کېږي یا ایران کې مراعات کېږي، داسې مراعات شي نو موږ ته ډېره فایده وکړي. اړتیا دپاره چې سودا واخلي او کوم اړتیا لري هغه واخلي، کور ته لاړ شي خپل اړتیا پوره کړي. دې خاطر چې کور کې کښېني کرنټین مراعات دا به ډېره ښه شي او د افغانستان خلکو سره به کومک وشي چې وایرس خپور نه شي. ګرځنده پلورونکي بیا د قرنطین له نوم ویره لري او زیاتوي چې په تیرو 2-3 ورځو کې کاروبار ښه شوی دی. دیگه نباشه روز اقتصاد سیاست پیدا میکنن در نوع شکل از گذران میشه بس بیگاه میشه. نه قرنطین چه خوش است؟ قرنطین نباشه کاری مردم باشه که گوشه از باشه. از جو کن دار فکر میده. خوش هستم قرنطین باشه اما مجبور هستم نمیتونم خود قرنطین کنم به خاطر که نفقه عیاله. اولادان نان میخواه بعد ما خود فهمیدی نه وکیلا نه بعد کسی دیگه برای ما کسی کمک نکرد. کورنیو چارو وزارت وایي قرنطین لا هم شته خو امنیتي ځواکونه په نورو برخو کې بوخت دي او نشي کولی ښار کې د خلکو د ګرځېدو مخه ونیسي. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در چندین جبهه امی فعلا مصروف جنگ هستند و امیدواری ما است که حداقل در قسمت مبارزه با ویروس کرونا با پلیس خود و با نیروهای امنیتی خود همکاری بکنند به خاطر حفظ سلامت خود و جامعه خود. ښاریان وایي پوهیږي چې کرونا ویروس د خپرېدو په حال کې دی خو د ځینو مجبوریتونو او د اړتیاو له مخې له کورونو راوځي. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه هم شته خو تر لږ ځنډ وروسته. نن خو ابراهیم په کور کې بیخي زړه نه لګي. په دې امید چې دا بې خونده ناسته زر ختمه شي. اصلي مزه خو ناستې د دوستانو سره کوي. نه پوهېږم چې لوبه چا وګټله. پلاره راشه د کامیابۍ په درشل کې دی. وګوره هټریک چې کوکا کولا خلاصه شي نو زړونه تازه شي. دا خالق د موټر سایکل سپارو لپاره دی. تاسو ولې په سر کړی؟ هو دا خو د موټر سایکل سپارو لپاره دی خو څه ترې ګټه نه اخلي. د موټر سایکل چلولو پر مهال موبایل خبرې کوي او خوندي خولۍ هم نه په سر کوي. زما په فکر ستاسو څنګه ډیره لویه ده. راځه چې یو پارچه درکړم چې نور دې پام وي. راځئ چې د ترافیکي خوندي تدابیرو په منلو سره د احتمالي پیښو څخه په امان کې پاتې شو. د سړک نظم د ښار نظم. صابون فینا راز موفقیت شما. با فینا زیبایی و شادابی را تجربه کنید. بیا هم ښه راغلاست. اسرائیلو کې د چین سفارت چارواکي وایي د دغه هیواد لپاره د بیجینګ استازی ډووي خپل اپارتمان کې مړ موندل شوی دی. اسرائیلو کې د چین د سفیر مرستیال ډایومینګ په یوه اعلامیه کې د 50 کلن سفیر مړینه تایید کړې خو د مړینې په اړه جزئیات نه دي شریک کړي. ډووي په 13 فبروري میاشت کې اسرائیلو لپاره د چین سفیر وټاکل شو. د اسرائیلو لپاره د چین سفیر یوه ورځ وروسته له هغې په خپل اپارتمان کې مړ موندل کیږي چې کرونا ویروس یې نړۍ لپاره ننګونکی ګڼلی او ویلي و چې دغه ویروس اسرائیل زیات اغیزمن کړي دي. د چین حکومت ویلي چې د خپل سفیر د مړینې د څرنګوالي په اړه پلټنې کوي. او وروستی خبر دا چې د امریکا مخکینی ولسمشر باراک اوباما د زده کړیالانو د فراغت په یوه غونډه کې اوسني امریکایي چارواکي کرونا ویروس سره په مبارزه کې پاتې وګڼل. راپورونه وایي اوباما د اوسنۍ ادارې د کوم چارواکي نوم نه دی اخیستی خو اشاره یې د ټرمپ ادارې ته کړې. اوباما ویلي چې د کرونا ویروس پر وړاندې تر اوسه هغه ډول مبارزه نه ده شوې
چې اړتیا یې وه. مخکینی ولسمشر دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې امریکا کې د کرونا ویروس له امله له 90,000 زیات کسان مړه شوي او له 1.5 میلیونه زیات نورې نیولي دي. د ولسمشر ټرمپ ادارې بیا تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. له تاسې او ټولو همکارانو مننه کوم. د 2 بجو خبرې ټولګه مو همدومره وه.